السلام علیکم دوستانو دی وخت د شپې 2 بجې دي او تاسو دا ګورئ دی وخت چې دی نو دا خوراکۍ دلته کې ناسته ده په کرسۍ باندې د شپې 2 بجې او دا خوراکۍ دلته کې په دې کرسۍ باندې ناسته ده زه په دې باندې حیران یم څه ورکه راځئ دې خوراکۍ نه تپوس کوو چې دا ولې دلته کې ناسته ده السلام علیکم خوراکۍ وعلیکم سلام خوراکۍ دا د شپې 2 بجې دي او تاسو په دې 2 بجې دلته کې څه کوئ خارښت دی راپکې ته ماله څه غواړې زه ورکېږه دا وګورئ دوستانو دا زموږ چې دی نو د معاشرې حال دی نو دا چې دی نو پته نشته چې کور نه راتښتېدلې ده یا چا سره چې دی نو دې ټایم فکس کړی و نو هغه کس ونه نه دی راغلی نو ما چې څنګه صحیح کړه نو ما یې صبر وکړه دې خوراکۍ نه تپوس وکړم چې دا د شپې 2 بجې دلته کې ناسته ده نو دا وګورئ دوستانو یو هلک سره مې مینه کوله په موبایل به مې ورسره خبرې کولې او هغې له بعد چې دی که نه هغې راوغوښتله به او بیا ایسته وتښتېدو بس اوس دلته پریشانه ناسته یم دا وګورئ دوستانو دا زموږ د معاشرې حال دی اول په ټلیفون باندې یارانه کوي بیا دوستیانې کوي بیا ورته وایي زه به تا لپاره دا وکړم او هغه کوم نو چې څه ټایم مقصد یې پوره شي نو د شپې 2 بجې راوغواړي غریبه تور سره ښځه ده چې دی نو دا د شپې 2 بجې چې دی نو دلته کې وله راغه نو اوس هغه حرامي به ورته وایم چې هغه چې کوم کس دی نو راغوستی ده او په خپله ترې نه تښتېدلی دی او دا وګورئ دا خو شکر دی چې زه دې له رالمه د دې خواله څه پته لګي دلته کې په لاره باندې تېرېدي چېرته کې چرسیان راغلی وي پوډریان وله راغلی وي نو هغوی به دې سره څه نه څه به ورسره کړي وي نو دا خو چې دی نو ډېر د افسوس خبره ده او اصل چینجې په دې کې هم دی چې دا د شپې 2 بجې چې دی نو کور نه راځي او دلته کې یارانه کوي نو یارانه به کوم چینجه ده که نه نو دی ارامچکې سره راووتلم او بېرته راوغېدله خنزیره او زه یې دلته در په در خاورې په سر کړم نو بې غیرته دوستانو دا خبرې خو مې وجني د معاشرې دا خبرې چې څه ټایم زه ورما نو قسم په خدای دا خبرې چې دی نو ما وجني زما په زړه باندې لګي زموږ د معاشرې چې دی نو داسې کسان هم دي نو دوستانو دا غریبه چې دی نو خور ده دا دلته کې ناسته ده زه وایم چې تاسو دې سره مرسته وکړئ دا زه واپس خپل کور ته ولېږم نو دا چې دی نو مخامخ په سکرین باندې تاسو ته نمبر ښکاري دا ایزي پیسه اکاونټ دی تاسو چې دی نو زیات تر زیات پیسه زیات تر زیات چھوړه د خور دپاره راولېږئ او چې دا په خپل کور کې حیا عزت سره باقي خپل ژوند یې تېروئ نو دې دپاره به اسانه طریقه دا تاسو د دې اکاونټ ته پیسې راولېږئ او دا به چې دی نو خپل کور کې به آرام سکون سره به ژوند تېروئ او نه به چې دی نو دا پونډیانې وهي چې وهیم نو خپل کور ته به کسان راغواړي نو بس دوستانو دا زما میسج دا پیغام ومایل خپل دوستانو سره شیر کړم او دا خوراکۍ به خپل کور کې به نو بس انشاءالله چې دی نو بس دا ورته دعا کو چې الله پاک دې لم هدایت ورکړي او هغه کسانو له دې ورکړي چې کوم دا غلط کارونه کوي او د شپې 2 بجو پورې چې دی نو هغه تاسو ښه پېژنئ دا ویډیو چې دی نو صرف اور صرف دوستانو زما مقصد دا نه دی زه په چا باندې تنقید وکړم صرف د عکاسي مې کوله چې دا زموږ په معاشره کې داسې کسان شته هغوی داسې ویډیوګان د شپې ټایم کې جوړوي او دې وخت تاسو ګورئ دا ورځ ده د ورځې باندې چې دی نو ما دا ویډیو جوړه کړې صرف ما د هغه کسانو عکاسي کوله چې کوم زموږ د معاشرې نوم بدناموي نو بس دوستانو امید لرم چې دا ویډیو بس تاسو خوښه شوي چې خوښه شوي نو لایک یې کړئ خپل دوستانو سره شیر کړئ او په دې ویډیو کې موږ نه څه غلطي شوي نو زه بخښنه غواړم انشاءالله ډېر تاسو سره به یو نوې ویډیو کې به ملاقات کېږي د لوی الله په امان والسلام